یو سړی عالمه ښځه وکړه چې څنګه یې وکړه هغه عالمه ورته څه وایي او ته وایي زه خو ستا ښځه یم او وایي ژوند به ګورې شریعت مطابق تېروو وایي ډېره ښه ده بالکل ته معلم یې زه معلم یم خاوند هم ملا دی او ښځه معلمه ده شریعت مطابق به تېروو وایي ښه نو شریعت کې به ماله ځان له کور راکړې وایي بالکل دیوال به راته وایي ځکه ستا رونه دي لیورونو سره زما خو شریعت کې ستر پکار وی بالکل به راته ووایم وی ستا د خواښې د ښځې د مور او پلار خدمت هم ګورې په ما نشته دا به نه وایي چې زما د مور ستا خدمت به کوم ستا د مور او پلار خدمت په ما نشته چې سبا وایي چې د مور جامې مې پلار جامې مې وینځه او پلار له مې چاپي کو او مور له مې چاپي کو دا خدمت ګورې په شریعت کې په ما نشته ما له ځان له کوټه او ظالم وی بالکل دا دې حق دی نور څه وی بس وی دقه مې حق دی وی ښه نو اوس یو خبره بله م واورم دا ستا حق خو زه به پوره کوم خو ګورې زما حق به ته هم پوره کړې وی تابعدار وی په شریعت کې دوه خدیجې دي زه به دویمه ښځه چې هغه زما د مور او پلار خدمت وکړي ته به په شریعت کې تاله ځان له کور ځان له کوټه دیوال درته وم بلکل ټوډۍ هر څه مې دله راځي جامه هم دله راځي خو شریعت کې زما حق دی چې دویمه ښځه به کوم څلور راله جایز دي څلور او انصاف به کوم بالکل انصاف به کوم تا سره او چې د ښځې کوم انصاف وي زما د مور پلار خدمت پکار دی نو هغې له به زه داسې ښځه وکړم چې د هغې خدمت وکړي جامې ولې ووینځي او زما مور له زور چاپي وکړي د هغوی خدمت وکړي زه به هغې دپاره بله وکړم په شریعت کې تم او زه هم یاره وایي بس پرېږدم دویمه پرېږده وایي مواد دیوال هم دغسې ښیو ښځې ته خو چې وایي چې ښځې ته چې وایي چې دویمه ښځه را باندې کوم بشریانو ته خو هغې قصو نه نه خبر که نه ته خو باچا یې خدای بخلې سړی پیښې چې دویمه کوم وایي توبه زه په دغه کې ریاض کې زما هلته تللی یم یو کسان ناست وو عربو یو ملګری و هغه راغونډ کړی و او زه هم به تللی وم زه هم ناست وم نو هغه څلور پنځه عربو د هغوی ډېر ښه مېلمستیا یا مېلمستیا هم راله کړې وه نو هغه یو ما نه تپوس وکړه هغو ته زما صفت وکړه چې دغسې دا عالم دی او دارې نو ما ته وایي چې شیخ څو ښځې دي ما وی یوه یوې ته وی واحده وه یوه ما وی واحده لکه مانا یوه ښځه داسې تعجب یې وکړ ما وی او که نه یوه واحده یوه بل وی یوه ښځه یعنې خبره نه خندا جوړه کړه ما ولې لکه څه کفر مې کړی دی نه څنګه یوه ښځه څنګه یي د یوې ښځې خاوند خو کوڼ دی واه خدای پاکه وی زما څلور دی هغه یو وی ابل وی زما درې دي څلورمه کوم ابل وی زما څلور دي ابل وی زما څلور دي ابل څه وی وی د پلار مې درې ښځې دي د پلار مې درې میندې مې دي وی اوس مې له څلورمه وکړه وی هغوی چې مه کوه دا درې ډېرې دي مې چې نه زما هم څلور تاله هم څلور کومه وی زمونږ خو یوه ښځني څلورې مې مونږ خو چې دوه ښځې وکړي کوم سړی نو شپه به پادرم پایه کوي نه به بره خېږي او نه به لاندې خېږي دلته دوه ښځې کولی شي د ښځې د لاسه ژوند ځان له تباه کې دوه ښځې به څنګه کې شریعت له مونږ خلک خلاف اثر کې روان یو که نه دویمه ښځه باندې ولې ښځه خفه کېږي ولې ځکه انصاف نشته شریعت کې څلور جایز دي دا نه چې څلور جایز نه دي بلکل څلور جایز دي خو مونږ خلک بیا انصاف نشو کولی بیا ظلم کوي چې یو ښځې له معمولي غوندې خفګان راشي بس بلې سره دیری او دا د سپی غوندې ژوند تېروي دې وجې نه ښځه خفه کېږي په دویمه ښځه باندې انصاف بیا ډېر ګران کار دی چې انصاف یو انسان کې پیدا شي نو په دویمه ښځه بیا بنده خفه کېږي ګنې دوم جایز دي درېم او څلور بل دا پکې چا ویلي وی چې عجیبه دا ده چې په اسلام کې یو سړي له را څلورو ښځو اجازت دی نو یوې ښځې را څلورو مړونو اجازت ولې نشته دا نوې راوتلي دا نوې دا ماډرن ښځې چې ورته وایي دا فیشنیبل ښځې دا بربنډې ښځې دا عورت مارچ والا ښځې دا خبرې هغوی کې سړي له څلورو ښځو اختیار دی نو ښځې له څلورو مړونو اختیار نشته نورې ما وی ګوره چې سړی څلور ښځې وکړي تاسو ته هم ویم او بچې ته پیدا شي د دې بچي مور او پلار معلومې که ني لکه څلور ښځې دي یو یې خاوند دی نو مور یې معلومه ده چې دی مور ده او دغه یو پلار دی د هغه بلې بچې وشو پلار یې مور یې معلومه ده چې دغه یې مور ده پلار یې معلوم دی پلار یې د ټولو یو دی د هغه درېمې ښځې بچې مشو مور یې معلومه ده پلار یې معلوم دی د هغه څلورمې بچې وشو مور یې معلومه ده پلار یې معلوم دی مور نه به میراث وړي معلوم دغه یې مور ده او که پلار یې مړ شو نو پلار نه به میراث وړي پلار یې معلوم دی ترونه یې معلوم دي ماماګان یې معلوم دي هر څه یې معلوم دي نسب یې معلوم دی نسب د پلار نه د مور نه ني چې دا مې پلار دی دا سید دی زم سید شوم دا یوسف خیل دی زم یوسف خیل شوم
دا پلان کې خیل دی زم پلان کې خیل شوم ولی پلاری معلوم دی خو ما وی که یو خزر سلور سړو په نکاح کې وا او بچی یو شو نو پلار به څوک مور پیدا غده چې دا چانه پیدا شو پلار یې څوک دی ځکه دا خو د سلورو مړونو ښځه ده پلار یې څوک دی دې سره خو څلور واړه سړي بېلو شوي دي که نه نو پلار یې څوک شو مور خو یې معلومه ده پلار یې څوک شو میراث به د چا نه وړي نسب به د چا نه وي دې به څه وایي چې زما پلار کم یو دی یو بوی د ما نه پیدا دی ابل بوی نه زما دی ابل بوی زما دی ابل بوی زما دی پلار یې څوک شو ځه ووایه ما ته اوس راکړه جواب پلار یې څوک شو بله پکې لا څه وایي وایي سړو له د طلاق اختیار شته نو ښځو له هم د طلاق اختیار دی میلو شي که سړی طلاق ورکوي ښځه ولې نه ورکوي برابري کی بنیاد ولې نشته ما برابري خدای نه ده پیدا کړې تاله نو ته څنګه غواړې ستا بعضې حقونه د سړي نه زیات دي د ښځې بعضې حقونه برابري دا نه چې ګنې ښځه کمه ده د ښځې حق د سړو نه په بعضې موقعو زیات دی څنګه د ښځې مهر شته او د سړي نشته تا له زیات تر کوي مهر ښځه خاوند چې ښځه کوي مهر به ورکوي تا باندې ګټه نشته چې ته خاوند له کار وکړې ښځه به یې د خاوند به یې د ګټې وروړي به دله دا ستا زیات حق شو دا ستا زیات دی لیکن خدای برابرۍ نه دی رستی ته جدا صنف هغه جدا صنف دی چې کوم کار کولی شي ستا پلار هم هغه نشي کولی هغه چې کوم خدمت کولی شي ته هغسې نشي کولی چې کوم پیټې وړي شي ته هغسې پیټې نشي وړی هغه چې کوم کار طریقه کار کولی شي هغسې ښځه نشي کولی برابري بنیاد په بعضې حقوقو کې دی په ټولو کې نه دی اوس مهر ستا سره سړي نشته کار په تا نشته او په سړي شته ګټي به هغه او تا له به یې راوړي د طلاق اختیار ښځې له ورکړه رسول الله مبارک وي ناقص دین هم ناقص دی او عقل هم ناقص دی نو چې ته ښځه خو ژر نه بوډۍ کېږي سړی خو ژر بوډا شي نو کله غوندې خاوند دې بوډا شو ټک ټوکې جوړ کړي بیا به ورته څه ځه ما طلاق کړی دی به څه کوي جماعت کې مال را جائے گی ټک ټوک به کوي طالبان دې سبق ویلی شي اگه تبلیغ له مې بیا دې لګي شي روزي دې لګي کنه او چلې لګي او تاسو کې لګي چله خو دې پوره شکور ته بګي کوړ ته څنګه لاړ شو ولې خدای طلاق کړي دا بلغه ایو سړی وی نا بیماری مې زخم دې را باندې وی پکم دې وی ال د ویلو نه زیاده خولو نه ال د ویلو نه زیاده خولو نه نو حاصل د خبره دا ده چې بیا وسکه او خدای لا او کته خاون خدای ظلم کوي نو خاون طلاق ور کوي نو که خاون ظلم کوي نو خدای بس کوي خدای اختیار شته کنه عدالت ته لاړ شي خلع دی دا شو دا طلاق اختیار قاضي لا لاړ شه وایا چې دا خدای مال خاون مال خپل حق نه راکړي وایا چې دا خاون زما چې کوم حقوق دی مال نه راکړي حقوق ډیر دي جامه نه راکړي ډوډۍ نه راکړي ډاکټر له نه بوزي نور چې کوم حقونه دی هغه نه پوره کوي پلان تراله کنځل کوي وایا قاضي به تحقیق وکړي واقعي دا خبره رښتیا وه سړي دوی ورکړه طلاق که سړی نه ورکوي قاضي له دې اختیار شته چې تفریق راوړي چې ځه بل خاوند کوه عدت نه پس کولی شي بل خاوند خلع ورسره وکړه چېرې ته مې نه خوښه خیر و خلاص ما پرېږده بس ما جدا کړه زما وروڼو خبره به دې پورې کوله چې دا دواړو طرفونو نه حقونه او دواړو سره به ښکلې مزېدار به ژوند تېری او یوازې ښکلې والې نه دي ګورې ښځې هم قمقلي دي ما له یو ښځه یو ځل لاله وي ما له د دې خاوند نه جدا کېږم ما یې نو زه سره څوک ولې جدا کېږي خیر چې تلا بیا راووته مې چل پکې څه دی ډوډۍ هغه سړي وي دې نه تپوس وکړه د ما نه دې ته څه تکلیف دی ما ولې چې د ډب ورکړی د پلارې قدر کوم د مورې ډېرې زمانې خبره د مورې قدر کوم د رونې قدر کومه ډاکټر لی بوځم جامه راوړمه اخر دې نه تپوس وکړه د دې ښځې نه ما کې څه چل دی ما هغې نه تپوس وکړه یاره مولوي صاحب وایي بس ما پرېږده وه بس خو ما له دې طلاق واله ما هر هر څه ورته پرېږدم خو ما دې جدا کړې یا خدای پاک ما خو پې که که نه په څه بنیاده وایي بس مولوي صاحب ډېر کوه مه که نه مې بل سړی دې خوښ وي قسم په خدای که مې بل خوښي یا به مې څوک کوي بل څوک یا به مې نه کوي دې خو به بله ښځه وکړي خو ما دې جدا کا نو ما وی آخر وجه سره وی داړه ور دی یا خدایه پاکه نو ستا داړه ور سره څه هلکه مې ګزاره کوه نو داړې دې غټې غټې دي بس د ښځې مخکې خوله مه وازوه نو دا چلو دې جج سره پخوا زمونږ دلته یو ګورنر و فضل حق صاحب نوم یې دا خبره د کولو نه خولې له مې راغله فضل حق صاحب دلته ګورنر و د هغه پلار دلته جج و په 400 کې یقین وکړه ما ته ښه مضبوط ثقه سړي ویلي دي
مضبوط یعنی ښه ثقه سړی هم بل د خدای دې وبخښي حاجي صاحب هغه راته په خپله حاجي صاحب هم باباجي سره به زمونږ کېناسته علم به مو سره کتابونه به هم وي هغه یو ښځه لاړه او زه هم په عدالت کې وم او د فضیحت پلار دلته کې جج و ګورنر هغه ته یې دعوه کړه ماله دې خاوند نه خلاصه کړه ولې خلاصه کړه څه چل دی خاوند دې تپوس ته که څه نقصان مو سره کړی څه چل مې کړی دی ډوډۍ جامه وی نه بس په هر څه دې پوره دی خو ما دې جدا کړه څه چل دی ولې دې جدا کړم ما ته خو څه ووایه که نه زه به څه لیکم چې په څه وجه طلاق یاره وي بل څوک دې خوښ دي نو زه به درته وایم طلاق ورکړه بل وکړه د ټیک ده وی نه قسم دې کوم بل څوک خوښ وی ادبي دې معافي دا خبره مې خولې له راغله چې اوس یې بندول هم نه شم او کول هم نه شم وی څه چل دی وی دې ټیزونه اچوي دې ښځې سره څه کوي دې ښځې سره څه کوي ټیزونه اچوي نو څه کوي ورسره بعض انسان بیماري وي دا مونږ ته پته ده ډېر خلک مونږ نه تپوس کوي چې ما نه هوا روانه ده او زمونږ کتابونو کې هم راځي چې کوم سړی د هغه نه هوا روانې دی به مونږ سره څه کوي هر وخت له به اودس کوي نه هوا چې روانې نو هغې سره بعضې وخت کې اواز هم وځي همغه چې اواز ته نه ګورې سولی طوفان ته چې ټیسي نو شپېلي وایي که نه سولی طوفان نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې اوس درته دې متعلق یو خبره کوم د دې متعلق دا یو ابو غرزه ورته وایي ابو غرزه یو ډېر لوی سړی دی هغه عبدالله ابن ارقم صحابي ځان سره بوته وی راځه نو چې څنګه یې بوته کور ته دی ابو غرزه وی راځه د ما دوست دی او ما سره کور ته لاړ شه نو چې لاړ نو دا ابو غرزه د خپلې بیبي ته وایي ما ته دا خبره رسېدلې ده رښتیا وایه ما ته دا خبره رسېدلې ده چې ته د ما متعلق بد رد وی او ستا د نیم خوښه ستا د خدای په ذات قسمي دا صحابي مې راوستلی عبدالله ابن ارقم دا صحابي د ده مخکې ووایه ما ته ستا د په هغه ذات قسمي چې ته پیدا کړې چې زما د خوښې مو که نه او بس چې دا خبره وکړه نو دا عبدالله ابن ارقم ورته وایي یا لکه دا خبرې څه لپاره کې تا ته څه پته ده چې ته دا ښځه ستا نه دې ته نه خوښه او تا سره بغض کوي څه وجه ده وایي د دې خبرې ما ته رارسي ښځه خو خبرې کوي که نه سرخوړې دا مصیبت خو شته ښځې ته چې وایي دا خبره مه کوه کوي او بیا خواښې وایي توبه وباسه چې پیاله چیرې پخه کړه او دا تپوس یې ته وکړه چې انګور دې څنګه ده څنګه ده سره بس کتاب د الف نه شروع کړو په یې ختم کړي داسې ده که داسې ده بس اوس په کور راغله او باچقه شو پلان کې بد رد نو وایي ما ته د دې ښځې خبرې را رسېږي د دې د نیم خوښ نو تا ته وایم ستا مخکې دې تپوس کومه وایه ښځې په هغه ذات دې ستا قسمي چې تا او کائنات یې پیدا کړي دي چې ته زه دې خوښ یم او که نه وی قسم دې را کوي وی نه مې خوښ بلکل مې نه خوښ وی قسم دې را کړي رښتیا مې ته نه مې خوښ نو وی بیا نو چې نه مې خوښ طلاق را کړه یا خدایه بس ده ولا ورکاو خو د عبدالله ابن ارقم دې لږ صبر وکړه امیر المؤمنین لدو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا هم صحابي دی رشته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لراله چې رالل امیر المؤمنین دا چل شوی یا د خدای بنده تا ولې دا خبرې کوې د ښځې بغض دی او کسرې تی پس خیالاتو پېښ شوي نه چې څه مطالبه یې ترې کړې ده پوره کوي که نه هر سره یې پوره کوي نو وایي دا قسم دې ولې ورکړو وایي خلکو راته وایي چې دې درپسې خبرې کوي دا ښځه درپسې او دې نه یې خوښ نو ما ځکه دا چلو وایي ورشه ښځه یې راولې ښځه چې یې وله څنګه راوسته ام کلثوم نو ورته وایي چې تا دا خاوند خوښ دی که نه دی خوښ یا امیر المؤمنین زه څه نشم ویلی نه تا اوس ده ته وایي ده قسم راکړ ما د ده څه خدمت نه دی کړی ما دله څه جامه نه پوره کړې ما د ده کومه خبره نه پوره کړې ده ما له ولې قسم راکړ نو وایي تا ورته ولې وایي چې د ما نه یې خوښه او د ما له سره بغض دی وایي ما د خدای په نوم قسم راکړ نو بس ما رښتیا ووایي او حضرت عمر صاحب ورته څه وایي وایي که د خدای په نوم یې قسم درکړی دی نو به دې ورته دروغ ویلي چې خوښ دی وی امیر المؤمنین وخت مې نه دی رښتیا ویم درته ولې یې نه دی خوښ وایي ښکلی نه دی ټیک ده خبره بعضې ښځه نه خوښه ښکلې نه د خاوند نه خوښه بعضې سړی ښکلې نه د ښځې نه خوښه حضرت عمر صاحب ورته څه وایي وایي ژوند تېرول یوازې په ښکلا نه دی ښکلا خو عرضي شی دی سړی ښکلي وي چې بوډا شي مخ یې چپړ شي غاښونه یې
خدا ډېره ښکلې وي او خشته خو چې بوډی شي جورابه مخ ته جوړ شي چیچړ جورابه لکه باټینګن چې زوړ شي او چیپړ شي دغه شی ته جوړ شي خشته ښکلې ښځه په ځوانۍ کې داسې وي چې مزېدارې چې بوډی شي لاړې نو ښکلا خو عرضي شی دی غاښونه خو عرضي شی دی کله به کله مني رنګ خو عرضي شی دی اخلاق او دین وینا امیرالمؤمنین اخلاق او دین خو ډېر مزېدار ډېر ښه دی نو چې اخلاق او دین یې ښه دي نو یوازې د ژوند د تېرولو رنګ دی ام کلثوم یې توبه توبه معافي غواړم زه نه غواړم طلاق نو ډېر خلک وایي داړي دي نو مې به سړي ته مې لکه لاړ ته غاښونه دې وباسه خبره خلاصه نور کېده دا اوس خبره زما وروڼو حضرت ابو سلمه دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه زوی دی دی وایي چې د عبدالله ابن ابي بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبدالله د هغه نکاح کې یو جینۍ وه د هغه جینۍ نوم عاتکه و او عاتکه څوک ده د زید ابن عمرو ابن نفیل صحابي لور ده زید ابن عمرو ابن نفیل رضی الله عنه هغه صحابي دی چې عشره مبشره کې دی چې رسول الله مبارک په صحابو کې د جنتیانو کوم چارټ لیست جوړ کړی دی چارټ لیست د لسو کسانو په ټولو صحابو کې په 1,40,000 کې 10 کسه ایستي دي چې دا جنتیان دي ټول صحابه جنتیان دي د ټولو متعلق رضی الله عنهم د ډېرو متعلق راغلي خو دا لس پکې د اوچتې مرتبې لري نومونه په یو مجلس کې اخیستي چې دا جنتیان دي هغې کې زید ابن عمرو ابن نفیل صحابي دی نو دا عاتقه د هغې لور ده واده په چا ده واه واه د حضرت ابوبکر په زوی عبدالله ابن ابي بکر محبت یې څومره دی ماشاءالله داسې محبت په دنیا کې د چا نو لکه د دې دواړو چې یو بل سره په سفر به ته عاتقې ته به وې ځو او زه هم در سره ته په کور کې به وه ورسره به یو ځای بلکل یو ځای یو شان ژوند ښکلې د مینې ژوند دومره د مینې ژوند چې عربو به څلور ښځې کولې د عاتقې د خپل زوی ته د خپل خاوند ته وې د حضرت ابوبکر صدیق زوی ته عبدالله ته وې عبدالله یو خبره درته کوم وی که زه مړه شم ما نه پس به بله ښځه نه کړي دې ورته څه وایي وی که زه مړ شم ته به ما نه پس بل خاوند نه کړي د ده دومره خوښه وه چې پخوا به وینځې خلکو ساتلې هغې سره به یو ځایوالی م کوو وینځه به یې نه ساتله چې عاتقه خفه نه شي دومره مینې ده په دې فیصله وشوه عبدالله د ابوبکر زویه د ما خاوند ده ما نه پس به بله ښځه نه کړي که زه مړه شم وی بلکل وعده ده عاتقې که زه مخکې مړ شم ته به د ما نه پس بل خاوند نه کړي چې جنت کې موته دوه پد وایي بل څوک را سره نه عاتقې داسې وکړه وی بلکل وعده ده وی ښه یو قیمتي باغ مې درپسې لیکم ډېر قیمتي باغ و هغې یې راواخېسته او دې ښځې له یې ورکړه دې پسې ولیکه وی که زه مخکې مړ شم ته بل خاوند نه کړې ژوند به دې سینګوي نو دا باغ دې په دې به خپله ګزاره کوي دومره ښه او د دې دونه خوښ و که نه یو څو اشعار یې ویلي دي یو څو اشعار د دې خاوند په حق کې وی آلیت لا تنفک عینی سخینة آلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک جلدی غبرا مدى الدهر ما غنت حمامة ایکتا وما ترد الليل الصباح المنورة ده معنی ده تکوم ویده قسم خورم دا خذا ویده خاونتا آلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک الجلدی غبرا چې زما سترګې که ته مړ شوې که نه نو زما سترګې به دا ګرمې اوښکې بندې نه کړي د غم اوښکې ګرمې وي او که ته مړ شوې نو زما وجود او زما سر به د دوړو نه پاک نه شي زه به نه لامبم دا خو جوادي وکړي بیا لامبي که نه زه به لامبم نه چې زما سر ټول عمر به بري زه به لامبم نه خوشحالي به نه کوم چې زما وجود ټول عمر د خاورو نه ډکي که ته مړ شوې زما سترګې به ګرمې اوښکې به یې او که چېرته ته مړ شوې زما وجود به د دوړو ډکي زما سر به بري زه به غسل نه کوم یعنې بل خاوند به نه کوم وآلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک جلدی غبرا مدى الدهر ما غنت حمامة ایکتا وما ترد الليل الصباح المنورة وی ترکمه پوری به زما سترګې را ګرمې اوښکې به یې او ترکمه پوری به زما وجود ترکمه پوری به زما وجود خیرن پیرنی لامبم بنا وی تر زمانه ته ختمې دو پوری
او ترسو چې وی کمتر په ځنګل کې اوازونه کوي هغې پورې د کمترو اواز نه ختمېږي چې یو وي بله وي او ترسو پورې چې شپې پسې سبا راخیږي او شپه پې ختمېږي ترسو چې د ځنګل کمترې اوازونه کوي ترسو چې سبا راخیږي او هغه د شپې تیاره ختمی تر هغې پورې به زه تا پسې ګرمې اوښکې به یم او زه به وجود هغه د دوړو نه نه پاکوم لامبم به نه لیکن عجیبه دا وه چې خاوند دی عبدالله ابن ابي بکر د طایف په غزا کې زخمی شو چې زخمی شو بیا خدای جوړ کړ چې جوړ شو د رسول الله مبارک د وفات نه څلوېښت ورځې پس وفات شو د مینې ژوند ختم د محبت ژوند ختم شو وفات شو چې خاوند دی وفات شو خدا پې ډېره پریشانه وه انتهایي خفه وه لږه نه نو یو صحابي ولا د نکاح پیغام ورولېږي ما سره نکاح وکړه یو صحابي وی ما سره نکاح وکړه بلکې صحابي څوک دی حضرت عمر فاروق رضی الله هغه د نکاح پیغام ورکړ وی ښځې ورته وی چې ما خو خاوند سره واده کړی چې زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم عمر یې باغ را کړی دی په دې کې ولې که د خاوند نه پس بل واده وکړم او زه د هغه بل خاوند په نکاح کې مړه شم نو جنت کې به بیا زه د دې خاوند سره یم هغه سره به او ما د خدای نه غوښتې ده چې زما ژوند به د خپل خاوند عبدالله د ابوبکر زوی سره په جنت وی ژړل چې عمر غوښتل ډېر یې وژړل حضرت عمر داسې کار وکړه یو عالم سره مشوره وکړه عاتکې یو عالم سره مشوره وکړه نو دا حضرت علي رضی الله عنه د پلار ډېر دوست ډېر قریبي دوست خلک اوس هم وایي د علي او د ابوبکر روان او پلان کې او پلان کې د ابوبکر د زوی عبدالله او د حضرت علي قریبي یارانه وه دوستانه دین اندازه لګوه چې د عاتکه لاړه د هغه خاوند دغه دوست حضرت علي رضی الله عنه ده هغه سره یې مشوره وکړه وی علي څه چل وکړه وی وکړه خاوند ښځه له بغیر خاوند نه ژوند ګران دی وی ما سره خاوند سره چې واده کړې ده وی خدای پاک به درله په دې کې خیر واچي شریعت کې منع نه ده دا واده ټیک ته نه شوې وکړه خاوند او د عمر غوندې خاوند درته میلاویږي امیرالمؤمنین وکړه خاوند وی ماله چې هغه باغ را کړی وی باغ به د هغه خاوند وارثانو ته وقف کا اگر چې ستا دی خو ورع او تقوا دا ده پرهیزګاري چې د خاوند زوړ خاوند وارثانو ته د باغ وقف کا نکاح وکړه نو بس مجبوره شوه هغه ورته مسله وي ژوند به یوازې تېری څه به کې حضرت عمر رضی الله عنه سره نکاح وکړه حضرت عمر ولیمه وکړه د واده نه پس چې ولیمه وکړه عاتکه هم ناسته ده د پردې نه پورې غاړه لکه پرده به داسې وه چې د مخ او د وجود پرده به وه ولیمه ناسته وه حضرت عمر هم دی صحابه هم دي حضرت علي هم دی نو حضرت علي عاتکې ته عاتکې تا چې شعر ویلو چې وآلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ینفک جلدی اغبرا تا چې وی چې زما اوښکې به ټول عمر بهیږي او ګرمې او زما وجود به دوړې او غبار به ترې نه لرې کېږي پراګنده به اوس خو د وجود نه ګرد او غبار لر کړی نو په چغو چغو په جړا شو ډېر زیات یې وجړ حضرت عمر ته علي وی خندل ورته وی علي غمونه مه تازه کوه په زخمونو اوبه ما اچوه مهرباني وکړه په خندا کې دا خوش طبیعتي وه نو عاتکه ورته څه وایي وی حضرت عمر داسې خاوند دی داسې خاوند چې داسې خاوند زما ته چې خدای کوم راکړه نو دا ماله جنت دی حضرت عمر عدل و انصاف والا د پیغمبر ملګری ده کې ډېر صفتونه ډېر صفتونه او د ده په دې واده زه ډېره زیاته خوشحاله یم او زه به داسې ژوند د عمر سره تېرومه کوم ژوند چې ما د ده نه مخکې د عبدالله ابن ابي بکر سره تېر کړی دی هغه نوجوان و دی لږ په عمر کې زیات دی خو د هغه نه به ورسره ښکلی ژوند تېر کوم ښکلی ژوند به تېروم خو چې کومه مینه ماله زوړ خاوند عبدالله را کړی د ابوبکر زوی هغه ماله نه دی را کولی شي او نه بل څوک را کولی شي مینه یو ځان له شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم او بیبی آمینه مینه مثالی وی مثالی مینه د واده نسور ورځې پس عبدالله لاړ په سفر د خانونو چې تجارتي سفر باندې به خلک تلل په تجارتي سفر نو د واده نه یو څو ورځې پس د عبدالله لاړ په تجارتي سفر باندې حضرت آمینه د رسول الله مبارک مور ټوله شپه په ویښه تېره کړې د خاوند خطه به سبا دی په تجارت به
یا سړي دا به څنګه چلي ته په زمانه کې ښځې بس تجارتي قافله ده او مخکې نه پر امام سیټ کړی دی څه به کوو ژوند د قانون دی شپه مو په ویښه دواړو تېره کړو دواړو په ویښه په مینه تېره کړه ښه سار به دی چې سار شو عبدالله لږ صبر وکړه قافله ځي که نه عبدالله به بیا کور ته رانه ایا مینې ته اخوامده لږ دلته ما ته ودرېږه درته لږ وګورم چې بیا به لاړ قافله لا نه وتلې بیا بیا را منډه کړې یا مینې ته لږ غوندې ما ته ودرېږه چې تا ته لږ وګورم داسې مینه داسې مینه او چې تنو امینه ورته لاره کې ولاړه وه او څه وایي ورته عبدالله وی ای امینې د رسول الله مبارک پلار او مور ای امینې ګورې یو خبره درته کومه چې کله قافله راشي جرس وټنګئ چې قافله به راغله جرس پې وټنګو نو خلکو ته پته ولګېدله چې دا د قافله راورسېده او به میاشت پس راغله 2 میاشتې پس 4 میاشتې پس یمن ته او شام ته پیاده مزلې به وي او په لارو کې به یې سوداګانې خلکو ډېر وخت به تېرېده ګورې چې جرس وټنګېږي امینې ماله به را منډه وی ماله به راځي خامخا چې زما سره به چې پتا مې لومبۍ سترګې ولګي داسې مینه مثالي مینه محبت چې کله م قافله را شو جرس ټنګ دی واورېد امینې ګورې په منډه به ماله راځې جامو ته به نه ګورې چې جامې پاکې ځان ته به نه ګورې ماله خیره نه خچه نه خو ماله به را منډه وی چې زه تا ته وګورم امینې زما ژوند به څنګه تېرېږي عبدالله دا ورته وي زما ژوند به څنګه تا نه بغیر تېرېږي واه واه خو چې کله قافله لاړه دا ورته په لاره کې ولاړه قافله دي دا ورپسې روانه ده تر څو چې د مکې نه قافله نه وتلې دا به ورپسې تله عبدالله به شاته کتل دی به ورپسې کتل امینې زه بسته که نه ښه امینې را سره پسې که نه ښه قافله پناه شو امینه په اوښکو کور ته راله عبدالله په اوښکو کې قافلې سره لاړ اتفاق دا و چې واپس راځل د مدینې په خوا کې عبدالله وفات شو او د بیبي امینې په ګېډه خو رسول الله مبارک دی که نه او وفات شو په مدینه کې مدینه کې دفن شو دې ته پته نشته خوارې قافله چې کله راورسېده مکې مکرمې ته راځي او جرس وټنګېده جرس وټنګېد حضرت امینې منډه کړې ما عبدالله راورسېد ما ته وایي دا وصیت کړی و چې جرس وټنګېږي ماله به را منډه وی د حیا د کور و بار ووته او د هر چا د چې څوک په قافله کې رونو سربرانو منډې کړې چې زما پلار هغه دی راغی رور مې هغه د قافله کې راغی تره مې راغی بچې مې راغی خلکو قافلې له منډې کړې او د خلکو سامان په اوږو چلېږي کور ته لارو کې پلار ته بابا راورسېدې او سامان په اوږو د هر چا خپل کور ته روان دی د قافلې امینه ولاړه ما عبدالله به ودرېد خلکو سامان ټولو کورونو ته خو د حضرت امینې د زړه ټکور رانغی هغه عبدالله څه شو هغې خو ما ته ویلي وو چې ما نه به جرس سره را منډه وي هغو دې دلته شو بل چا سامان نه پوه کړو دا د خاوند سامان او جامې دي مدینه کې دفن کړی مثالي مینه دې ته وایي محبت بیا هم امینې خاوند نه پس دویم خاوند نه کړ رسول الله مبارک ماشومه مو رکوټه مو خاوند له لاړه مدینې شریفې ته د خاوند قبر له ځو مدینې ته لاړه په راتلو کې غریبه په ابوا کې وفات شو لاړه مړه شو رسول الله مبارک ماشوم پاتې شو زما وروڼو خبره مې دې پورې وکړه زه جوړم نو ما ښکلی ژوند تېر کې ښه شته ښکلی ژوند د پردی لور سره سوچ وکړې دا تور سرې د چا لور ده دا د چا لور ده دا د چا ویره ده دا د چا د دې مور هم او پلار هم شته که دې سره زه ظلم کوم زه په خپل لاس کېږم چې د ما لور سره ظلم کوي زه خفه کېږم که نه نو زه ولې پردی لور سره ظلم او زیاتې وکړم ډېر ظلمونه شروع دي ښځو سره ډېر زیات ظلمونه شروع دي په لږه خبره طلاق او طلاق او طلاق په لږه خبره طلاق په معمولي خبره د کور نه شړل په لږه خبره دوست سره به هلته جنګ شي او به ښځې ته که تا سره ما کاروبار شریک وکړو ما دې ښځه درې طلاقه طلاق زر به قسم وخوري خو دا اوس ولې کوې داسې
بے غیرت ته راسکې هسې قسم وخوره بیا وروسته ستومانه ته لږه خبره یو طلاق دو طلاق درې موږ ته دا مسایل ډېر راځي یعنې یو ښځې ما ته وي خاوند طلاق نو ما یو که دوه د سلو نه یم راته زیات ویلي دي اوس به څه کې قسم به دې په خدای جومات کې ناست یم بعضې زنانه مونږ کله د فتوې له راشي او د فتوې تپوس وکړي نو یو زنانه مخکې ما خو خیر پرده کې وي برقه کې وي الحمدلله د ښځو سره نه میلاوي برقه کې وي او انیس احمد مورم یو ده نورې زنانه م وي ګډ کې ناسته وه ما ورته وی چې 3 طلاق یې درکړي وي 3 نه زیات ویلي دي یاره ما وی سیسم نه کېږي په غریبو په چغو چغو په جاړه کېږي ما خو مور هم مړه ده ما خو پلار هم مړه ده بچا ته ځم ته چېرته راوړه نه مې مور شته نه مې پلار شته دې ظالم سپېره ماله ولې او یې پسې طلاق ورکړي ما ورته چې مونځ کوه اخر ولې دا دونه ظلمونه شروع دي ښځو سره ولې دا خلک دومره ظلمونه کوي او بعضې ښځې خاوندانو سره ډېر ظلمونه کوي خاوند خیال نه ساتي خاوند حق نه پوره کوي خاوندان د ښځو نه خفوي حق نه ادا کوي ولې ظلم کوي یعنې به دې په کور کښېنئ هلک به پسې ځي ځي مور پلار به یې نه راپرېږدي ولې ظلم کوئ لور سره هم ظلم کوئ ظالمانو او زوم سره هم ظلم کوئ بې ځایه ولې لور د پلار نه کښېنوئ د خاوند نه کښېنوئ نه 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 دا کور به پسې خېږي شاباس به پسې دونه کالي اوس به دا کې اوس به دا کې ولې کښېنې ولې ظلم کې به چې کوم مهر شرعي شوی دی بس ټیک دی که نه شریعت کې چې کوم مهر شوی دی په کوم وعده شوی دی په کوم مهر بس ټیک ده خبره خلاصه نه اوس به د پلار نه جدا کېږي قسم به خدای بروز یو هلک راغی ډېر ښه شته هلک طالب دی طالب او پلار رانه مور پلار رانه ښځه کېنولې وی چې دلته به وله کورلې او ډېر فاصله ده د هغوی د پلار او د مور او د دوی او ما سره به اوسېږي زه به مور پلار چاته پرېږدم زما د مور پلار خدمت به څوک کوي وایي بس ستا په ښځه زما د مونږ په لور ستا د مور پلار خدمت نشته دلته به ورانه کېنولې نه یې راپرېږدي راسه نه معلومه دواړو طرفینو ته زنانو ته هم ویم چې د خپلو خاوندانو خیال ساتي بچې د کور نه یو ځل ووتې نو بس دا خاوند پلار ستا پلار دی د دې خاوند دا مور دا خواښې ستا مور ده د هغې رونه ستا رونه دي د هغې خویندې ستا خویندې دي ښکلې ژوند تېروه مزېدار سخته ځان له ورکړه خفه مه راځه د پلار په کور مه کښېنه قسم په خدای د 100 روپو خاوند دا د ما واورئ زنانو ته ویم د 100 روپو خاوند د 100 روپو خاوند د 1 کروڑ درور نه بهتر دی دارونه خویندې نه ساتي دا خو ترسوی ساتي خو چې کله ښځه وشي او کله یې بچي وشي بیا په خویندو څوک څه کوي ورور خور نه ساتي بیا به په پردو کوڅو کې ګرځې بیا به څه کوې د مارونو دا نه راپکار خاوند هم ظلم نه کوي د خپلو ښځو سره چې دا مجبوره کړي او دا د پلار کره لاړه شي ظلم نه کوي او طلاق یې نه ورکوي او ښځه هم ظلم نه کوي خیر د خاوند خدمت دی کوي د شریعت او د سنتو مطابق ژوند تېر شي دا مزېداري خوشګوار ژوند یا به 10 ورځې ژوند دی یا به 20 ورځې ژوند دی یا به میاشت ژوند دی د انسان یا به کال ژوند دغه د دنیا څه ژوند دی څومره تللی ده څومره وفات دا په تکلیف تېرول نه دي پکار دا په خوشحالۍ تېرول پکار چې کله الله پاک د قرآن د یو صورت یا د څه حصې د نازلولو اراده وکړي نو اخذت السماء وفي روایت السماوات رجفة شدیدة ټول اسمانونو کې زلزلې راشي د قرآن نازلېږي صاحب څه وړه خبره نه ده ټولو کې زلزلې راشي وجړقېږي فصعق من في السماوات وفي روایت فسجدا نو علما وایي چې دا اسمانونو کې څومره فرشتي دي دا ټولې د بېهوشۍ په حالت کې د پرکالۍ په حاجت کې په سجدو پرېوځي ټول اسمان وغړبېږي دلته کوم چې زلزله راشي خلک دلته خو موږ پیسې وهو بار منډې وو پیسې وهل په شریعت کې نشته هلکه دا پیسې وړه او دې سره ګناه راځي خدای ته وګوره ګناه دان اسان شی نه شي په دې ورځي ښځه د خاوند لاس نیسي رستو کوي په خپله دې مخکې کېږي او خاوند د ښځې لاس نیسي دواړه یو بل سره په جګړه چې په دروازه د ستا نه مخکې وځم او ته ما نه مخکې وځئ دغه دی بیا پته ولګي یو ته وایي زه د نه مخکې کېږم کوټه راپرې بل نه مخکې کېږي بل نه مخکې کېږي یو بل نیسي مخکې کېږي د یو بل نه بار وځي او پیسې شړقوي دا پیسې شړقول منګول په شریعت کې نشته ښه دا منع کوی ٹھیک ده خپل حفاظت دپاره که سړی د کوټې نه وځي نو سبدیت یې نشته خو په داسې موقعو کې الله ته رجوع پکار ده استغفار ویل پکار دی استغفر الله د ګناه معافي غوښتل پکار دی
ذکر پکار دے منس پکار دے پدے اللہ خوشحالی کی مصیبت پہ ختم ہے نہ مم پیسے سنڈو خدا چدا پیسے سنڈل پہ پکم کتاب کے دے سر گناہ رجی ما پیسوں سنڈلوں کو گناہ رجی دے نا ما بخیال چا سو بمبی گناہ نو پاتے نو بہر کیف دا دلدلہ چراشی نو منگم حیبت نو فرشتوم حیبت من کوٹے نا منڈا وہ فرشتے منڈے نا ہوئی پس سجدہ پریوزی نو جو سجدہ باندی پریوزی نو جبریل علیہ السلام فرمائی وی دا طولو نمخ کے دا سر رو چت کم نو دا کم صورت یا دا کم حصے چے اللہ دا نازل اولو ارادہ کی نو اغفل شان لائقہ سرا اولولی نو زی زدکم نو زی تعالی روڑ حضور پاک تا فرمائی او اغا آوازی سنگ دا اللہ اورے دا اللہ خبر دا اللہ خبر اشتخا سبا دا باطل فرقی دی معتزلہ و جہمیہ وغیرہ غیہ نمانی اما مواوی کہ اللہ خبری کے وہ دا من پشان خبری نکی جسے من خبری کو من خو پخبرو خبرو کی شنڈو تا غاخونو تا تالو تا محتاج ہے بید شنڈو نو بید تالو نو بغیر دا غاخونو نا من خبری نشو کولے اللہ پخبرو خبرو کی جب تا شنڈ تا تالو تا مرے تا پود تا محتاجہ ندے لیسا کمستہی شیئن وہو السمیع البصیر اللہ اغا اولولی اغا حصہ دا قرآن نو سنگے اوری نو جبریل علیہ السلام ویدی دا سے اورم کا سلسلتن علا صفوان لکا پا یو سپینا پاکا تیگا ماندے چھے سڑی زنزیر راکائے گی دا سے محسوسو او عائشہ بی بی سے فرمائی عائشہ بی بی فرمائی چھے رسول اللہ مبارک بدا سے محسوسو کا سلسلت الجرس لکا جرس سے ٹنگے گی او چه سوک با سر اخوا کے نستو اغیب دا سے محسوس ہو کا دوی نحل لکا دا شاتو مچیچے بنگی گی شاتو مچیچے بنگی گی بولے دا اللہ کا آواز ناغی نمک تعبیر نشو کولے گرم کار نو جبریل علیہ السلام وچے اللہ با صورت ماتا اوے او با فرمائے نو ما با اغویات کو نو رسول اللہ مبارک نبی راولا نو چه حضور پاک لے راوڑو نو سمرا ٹیم کے برا رسے گی نو ردیز مکی نا دیڑنبی اسمان تا دا تید سور لے دا 500 کالو مزل لے فتید سور لے اس اگا تید سور لی دا جزم کی دیشی اگا دا میزائلم کی دیشی اگا دا رنام کی دیشی اگا اللہ تا پتا رچے کم سور لی دا رنا رفتار دار شی نبیہ تیز دے دا آواز نم تیز دے جس روانی کنا نو غراری مونگورو جزلری لارشی نو منتا غرار رو رسی لگ سات پس را رسی او رانا سمرا در را رسی نور نسونا پس سکنڈونو که نور رانا منتا سونا فاصله که را رسی تو اس پتن لگ چه دا کم رفتار دے اور دیز مکینا رنبی اسمانا پوری 500 کال مزل پیاد رنبی نا دویم پوری 500 کال مزل دویم نا دریم پوری دریم نا سلورم نا 500 زور پسے اوما پوری دا هر اسمانو دا بل منس کے 500 کال مزل او بیاد اوما اسمان نا دا لا عرش پوری 500 کال مزل تو نا مزل شویا لیکن جبریل علیہ السلام کے حضور پاک مبارک تا قرآن شریف روڑی نو رسول اللہ مبارک تپوسو کدے جساس پا احکام القرآن کی لگلی دی وی سمر ساتھ کرا رسے گے وی قبل ان یرتد الیک طرفقا ستاستر گلارا پیدلی نہیں جدرا رسے دلے دوم رضو ہے اللہ طاقت تکر یار مور چل ترو خیجی ستاستر گلارا پیدلی نہیں چرانا را رسے دلے رانا خدا غنور نا نور را روان دے سبرا در را رسی گی یار میگی مزل خونه و دماشی مزل خونه و اللہ پا دے قادر دے دا طاقت خدای ورکلو نشی اور کڑے دا طاقت رب العالمین ذو قوتن اللہ قرآن شریف کے فرمائے فاستوا ذو مرتن فاستوا جبریل علیہ السلام لا خدای پاک دیر مضبوط طاقت ورکڑے دیر تیز طاقت والا خدای ورکڑے روح و تا اللہ ویلے دے روح یو لطیف شیوی دا سی روح نلی لکا دا مو پاوجود کے چکم روح دے دا روح چرا چی دا جبریل علیہ السلام نا روح تعبیر کئی دا عیسیٰ علیہ السلام نا پر روح تعبیر شوی دے نو دا دیکھے یو سو حکمتون دی یو سو وجی دی چی ولی وطا روح وی لکے گی یو دا وجہ دا چی روح دیر تیز شے دے دیر سریع شے دے دیر تیز شے دے پا دے طول عالم کی یو روح دے
هر شي کې یو روح شته، په انسان کې شته، په ونه کې شته، په دې ټول عالم او په دې ټولو کائناتو کې یو روح شته، په دې اسمان کې یو روح شته، په دې ځمکه کې یو روح شته. او دا چې کم روح وي په کم ځای کې دا په سکندونو کې نه، سکند څه شی دی، دا ډېر زر د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېږي. نو جبریل علیہ السلام دومره زر را رسېږي. هلکه معراج واقع خو زما په خیال انیس احمد درته تېره جمعه څه لږه ډېره بیان کړې ده، باقي به درته یا زویم یا دې به درته وي انشاءالله. په دور پاک څونه زر دا سفر کړی ځکه نو بعضې څیز زمونږ د عقل نه اوچت دي، زمونږ عقل هغې ته نه رسي، زمونږ عقل ناقص دی ډېر زیات، پټېنی دی. رسول الله مبارک چې روان شو ګوره په لارې څونه سفر کړی دی، په لاره چې روان شوی دی په براق تللی دی. ګوره ښه د امیحانې د کور نه راووته، چې راووت پکې په حتویم کې منځ شوی دی، په حتویم کې ولا شق صدر کړی دی اپریشن، په براق سور شوی دی، هغې نه تللی دی په مدینه منوره کې 2 رکعاته کړي دي، په تور کې 2 رکعاته کړي دي، بیت الله هم چې عیسی علیه السلام کوم ځای پیدا شوی دی هلته 2 رکعاته کړي دي. د هغې نه علاوه بیا تللی بیت المقدس ته، هلته ټولو پیغمبرانو ته 2 رکعاته مونځ کړی دی، هلته تقریرونه شوي دي. آدم علیہ السلام تقریر کړی دی، نوح علیہ السلام، ابراهیم علیہ السلام، موسی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام، رسول الله مبارک. هغه ځای نه بیا تللی لومبي اسمان ته، هلته بیا فرشتو سره سلام کلام شوی دی، بیا پیغمبرانو سره ملاقات، په دویم کې بیا بل پیغمبرانو سره ملاقات، فرشتو سره سلام کلام مرحبا، بیا دریم کې پیغمبرانو سره سلام خبرې اترې، زه څلورم کې پنځم شپږم اووم انبیاو سره هر اسمان کې بعضې پیغمبرانو سره ستړي مشي هم شوي دي، خبرې هم شوي دي، او د دروازې د اسمان سره هم خبرې شوي دي. او بیا تللی دی الله سره، الله ورته منځونه ورکړي دي، بیا راغلی دی موسی علیہ السلام ته، بیا به راتللی دی، بیا 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 زه 50 منځونه راغلي دي، بیا جنتونه لیدلي دي، بیا دوزخونه لیدلي دي. هلکه واپس بیا راغلی دی. اوس به دا په څونه وخت کې کېږي؟ عقل خو دا وایي چې دا د مزل د میاشتو نه، دا د کلونو سفر دی چې تیزم شي. لیکن رسول الله صلی الله سیوطي په دغه کې لیکلي دي په خصائص کبرا کې چې حضور پاک مبارک د کمې بسترې نه پاڅېدلی و چې واپس راغی بستر هغسې ګرمه وه، او چې کم وته زنځیر وه کړی والا زنځیر، زنځیر چې راښکته کې غلقي نو هلکه څو نظر دا زنځیر قلاریږي، یو سیکنډ کې قلار شي که نه خو درونې وزنداري چې دی راځوړل کې داسې ولقېږي زر ودرېږي. رسول الله مبارک چې واپس راغی هغه زنځیر هغسې ړقېدل او درېدلی نو اوس ورسره څه کوې؟ دا د خدای قدرت ته زموږ عقل نه رسي، دا نه چې د عقل خلاف دی خو عقل نه رسېږي. او زه به مثال درکړم، یو میږی دی او په دا جومات کې یا ستا په کور کې ګرځي، دې میږي ته ستا دا کور ټوله دنیا ښکاري. که تا دې میږي ته وایي چې سعودي عرب هم پکې شته، امریکا هم پکې شته، لندن هم پکې شته، او که دا دې میږي ته لا ووایي چې یاره سعودي ته موږ په 3 غنټې 3 غنټې کې 5 غنټې کې رسېږو، او به دا خپې داسې اوچتې کې در پورې به خو خاندي. نه ته خدای دې بې خو باسه. امریکا څه ته وایي؟ ما ته خو دغه امریکا او دا لندن دی، دا یو کور کې ټول عمر وګرځېدم، نو خو ما دریاب ولیدو، نه مې غر ولیدو، نه مې ځنګل ولیدو، نه امریکا. دا څه پاګلې؟ او په 4-5 غنټو کې دا په زرګونو میلو مزل خدای ته وګوره. مونږ خو هغه دیوال نه شروع شو، هغه بل دیوال ته چې رسو میاشت پکې لګي. ته څه ګاډې وړې؟ رښتیا ووایه د دنیا دا دومره نظام او دا عجایبات به میږي ومني؟ سوال نه پیدا کېږي. دا میږي کوم ځای نه مني، دا مچ مني، دا ماشې مني نه مني. ولې؟ ځکه د هغې پویه د هغې مناسب کوتا ده، دې ته نه رسېږي. دقه رنګې زمونږ پویه مونږ د میږو د مچانو په شکل یو، ډېره کوتا ده، د خدای د کائناتو ته نه رسېږي. د الله خو ډېر وسیع کائنات دی. الله له چې کوم قدرت او طاقت دی، قسم په خدای دې ته د چا عقل نه رسېږي. هسې تاسو ته یو خبره کوم، کمه کارخانه چې د اتی په وجود کې ده، هغه کارخانه خدای پاک د ماشي په وجود کې مرازی کړې ده. داسې ده که نه؟ بلکې ماشي پې لږ د پاسه دی، ولې اتي الوتې نه شي او ماشي الوځي. اتیم خپې خوځوي، ماشي هم خپې خوځوي. اتیم خوراک کوي، ماشي هم خوراک کوي. اتیم خوراک ازمای، ماشي هم خوراک ازمای. اتیم خړتم لري، ماشي هم لري. د اتی خړتم خخېدی نه شي او د ماشي خړتم چې په سرمن کې وردن نه کینو څومره ورغیب کی پکې.
ځکه نه اتی خړتم خقیدی شي نه په تیار اوبو به کېدې نو اوبه به راکاږي دی چې په سرمن کېدې خړتم نو کم دی ته رسېږي اتیم اواز کې او ماشې هم درته بنګار کې ماشې ته زیات شو او اتی پر نشي والې ماشې پر وي دغه کلمې د اتیم شته او دغه کلمې او دغه معده دغه د خوراک د ازمولو ځای دا ټول په دې ماشي کې مې د پاتې کې شته اتیم سر لري ماشم لري اتیم سترګې لري ماشم لري اتیم مازغه لري ماشم لري اتیم کلمې لري ماشم لري اتیم خپې لري ام لري لاس وایا کومه کارخانه چې د اتیم په وجود کې دا غونډه کارخانه الله په جا کې بنده کړې ده وایا په ماشي کې داسې قدرت دا غونډه پکې بنده لکه ماشي له دوه سیزونه نور دي خړتمې سورې کولم کوي ماشي له پیدا بلم د چې په وزر والوتلم کوي داسې ذات داسې طاقت داسې قدرت قسم په خدای که د چا پیدا شي ته د الله د کائناتو ته وګوره نو حیران به چې د خپل ځان ته وګوره وفي انفسکم افلا تبصرون ځان ته وګوره ستا نظر نه دی تاسو سوچ نه کوئ فکر نه کوئ خورې په یو خوله باندې وځي په دوه خورې په یو خوله وځي په دوه گنده شي یو خو دی بل گنده ری بل خو دی پاک دی خدای په وجود کې در نه پاتې کی دا خدای الله طاقت ته صاحب دغه حضور پاک مبارک چې کله واپس راغی رومبي ولا خبيث ابو جهل په مخه ورغی هغه خو به ملنډې کول ټوکې به کولې نن پکې څه نوي څه دي لیدلي دي که دې نه دي لیدلي یو څه نوي د سره شته به یو وي څه نوي دي در سره بیګا خدای پاک بیت المقدس ته بوتلی د اسمان ذکر یې ورته لو نه کړ او ټولو پیغمبرانو ته مې دوه رکعته لمونځ کړی دی ابو جهل وی خلکو مخکې به ووایي کلکولی پې دا خبره چې دا خو د نه منلو خبره ده لږ ساعت کې څنګه دی او به وایي د خلکو مخکې بلکل یې وایي خلک یې ورته راغونډ کړل چې راغونډ یې کړل ابوبکر صدیق له په مخه ورغی ابو جهل وی راشه هغه ملګري خو دې وایي چې زه بیت المقدس ته تللی یم لږ ساعت کې واپس راغلی مړه په قلار کې نه بیت المقدس که دې وایي چې زه اسمانونو ته تللی یم او بیا راغلی یم قسم به خدای بیا یم منم هغه چې د دروغ نه دی ویلي رښتیا ویلي ایمان ګورې دې ته وایي زما روح دا ذهن کې واچوئ چې الله قرآن کې وایي پیغمبر مبارک وایي چې دا شی شته عقل به نه جنګو مونږ به وایو بلکل شته دا شی نشته عقل به نه جنګو مونږ به وایو بلکل نشته بعضې خلک پکې دا روزي که نه بعضې دا ګنده ښځې چې ورسره وتلي یو سړي له وي څلور ښځې دي یو سړي له څلور ښځې جیز دي نو د یو ښځې له څلور خاوندان ولې نه دی جیز خدای دې پېښو بس لنډ خبره دا د قرآن منې که نه منې بس ما ته دوه خبرې راکړه کې نه منې بیا جواب در کوم کې منې بیا جواب در کوم که منې قرآن چې قرآن بلکل منم بس قرآن ویلي دي د سړي دپاره څلور ښځې جیز دي زیاتې نه او چې انصاف نشي کولی یوه ده او قرآن وی چې ښځې له یو میړه دی د نکاح په شتوګه دویم نشته ختم که دا لومبې طلاق ورکړي وایي دا تېر شي بیا بل کولی شي بس خدای قرآن ویلي دی کې څه دي ځان جواب نکاح خو ظلم دی وی دا ښځې وایي ظلم دی او مسلمان یې که کافره بس لنډ جواب لنډ تپوس کوه نن سبا په دې سوشل میډیا بعد دا میډیا انکران هم خطرناک دی دا ښځې راولي او دې خو ورته مولیان کېني او مفتیان کېني او دا ښځې ورته وایي دا خو نکاح نشته او ظلم دی او دا خو په شریعت کې دا ظلم او دا خو یو میراث د ښځې دا نیم ولې دی او دا لکه خدای ته وګوره وطن د مسلمان میډیا ته مسلمان او ملک اسلام ناس مسلمانان بس د دې خو ډېر لنډ او سوچه جواب دی چې دا کومه ښځه دا سوالونه کوي چې د ما په میراث کیسه کمه ده دا سوال کوي چې د ښځ خاوند زما د پاسه دی دا سوال کوي چې ما له یو میړه دی دا دې ښځې ته ووایي چې ته مسلمان یې که ته کافر یې بس یو ټکي جواب دی که دا وایي چې زه کافر یم بیا جواب مونږ سره شته که دا وایي زه مسلمان یم نو مسلمان هغې ته وایي چې د خدای او د رسول خبره به مني دا خبرې چا کړې دي الله او د هغه رسول بس خبره خلاص الله وایي څه وایي چې یو سړی څلور ښځې کولی شي انصاف نشي کولی یو به کوي او چې داسې شته چې هغه بشیر جان په شان یو په سترګو نه بشیر جان نه تپوس وکړه څلور ښځې اسلام وایي هغه وایي خدای دې بې خو باري زمونږ خو پکې یو دا څلور یاد بهر کې زما رونو خبره مې دې پورې کوله دا
قرآن منې کو حدیث منې کنه زموږ دا ایمان دی ښا چې څه الله په قرآن کې ویلي دي زموږ په ټولو ایمان دی بس دې کې زموږ دوی بنشتا دې باندې اعتراض چې څوک هم کوي دا اسلام نه بار دی بیا په قرآن ته اعتراض کې نو ما دا ویلو تاسو ته بیا ما غالبا ویلې ده یو سړی څلور کې ښځې وي او بچی پیدا شي مور او پلار یې معلومې کني ها چې کم سړی دی د هغه پلار یې معلوم دی چې دغه ګلدین کاکا دی او څلور یې ښځې دي نو مور یې معلومه ده یوې ښځې د بلې مې پلار معلوم دی مې مور معلوم ده نمبر 2 څه شو نمبر 2 میراث یې معلوم دی مور نه به مړي پلار نه به مړي نمبر 3 نسب یې معلوم دی دغه مور ده دغه پلار دی پلار نسب ثابت شو کفالات سے ثابت دی لیکن که چرته یوا خضر او سلوری مړونه دي نو مور خو معلومه ده چې بچی ته پیدا شي نو پلار به څوک ځکه جواب پلار یې څوک شو میراث به چا نه وړي نسب به د چا نه ثابتېږي هلته خو پلاران څلور دي هلته ښځې سره خو نزدېکت څلور وکړه بیا به ورسره څه کوې دا خو د خدای قانون د فطرت فطري قانون ته وګوره قصه به د خلاصه شي هسې نامناسبه ده چې دې درته یو بوټی داسې د جومات کې دا وینا ما ته لږه مناسبه نه ښکاري خو هسې اشاره به درله درکړمه په کور کې چې خلک چرګان ساتي نو چرګې ډېرې وي که چرګ ډېرې تاسو هم تپوس کوو چرګې ډېرې چرګ پکې یوي که د داسې هم لیدلي چې چرګان لس دي او چرګه یوه نه چرګې لس 12 او چرګ یوي په ګډانو کې نران ډېرې کې ښځې ډېرې یو ګډې په اوښانو کې یو اوښ دی او باقي ټولې اوښانې دي خدای ته وګورئ نو دا خو د خدای قانون او فطرت دی چې ښځې ډېرې دي او سړی یو چرګ په دا کور کې 50 چرګې سنبالئ خبره خلاصه نو نور مې ولې غږوئ نو خلاصه دا ده چې دا فطري قانون دی چې سړی کمی او ښځې به ډېرې نو یو سړي په سر څلور ښځې شوې او دا به راته لا پته ولګي د قیامت نه مخکې رسول الله مبارک فرمایي د قیامت نه مخکې به د یو سړي په سر 50 ښځې پیداوار د ښځو به دونه ډېرې څه به یې خویندې څه به یې میندې څه به یې لوڼه وي څه به یې جینکۍ به زیاتې وي اوس وګورئ که نه پیداوار د سړو زیات دی که د ښځو زیات دی خورئ دا په ارامي چرګان وخورئ په ارامي چرګان هم وخورئ دا ګرمې مسالې هم خورئ او دا غټې روجې هم خورئ شنه غریانو نو بس پته به راته لګي چې سړي زیات پیدا کېږي او که جینکۍ زیاتې پیدا کېږي دا بس قانون دی د دې چې دا دومره قانون یې 50 ښځې وي او یو سړی وي نو ته به څو سړو سره به یو ښځه واده کوي او شریعت د ښځې دپاره چې کوم شی مقرر کړی دی و یاره موږ سره خو دا ظلم کېږي د سړي دپاره 2 حصې دی او د ښځې یو للذکر مثل حظ الانثیین دا ولې دا خو زیاتې نه دی سړي ته ډبل حصه میلاویږي زوی ته او لور ته سنګل حصه میلاویږي دا زیاتې نه دی نه دا زیاتې نه دی دا د خدای قرآن ویلی دی ته د خدای قرآن ته زیاتې ویلی شي جواب راکړه بیا خدا معنا شو چې الله نه پوهېږي قرآن خو الله نازل کړی دی بیا خدا معنا شو چې الله بې انصافي کړې ده عیاذا بالله نو الله خو بې انصافي نه کوي دا خو د خدای قرآن ویلی دی یار که مسلمان یې د خدای قرآن ومانه بس خبرې کې دویمه مه کوه ظالمه سوشل میډیا والا تم د اعلان کوم چې د خدای خاطر وکړه دې کې باسونه مه کوئ د خدای قرآن حکم دی آیت دی پکې که غیر مسلمي نو بیا ورته یو ټکې وایم بیا خو زما عقل وایي د ښځې ټوله ذمهداري په چا ده وایه په سړي چې پلار کره ده نو څوک که د ډوډۍ او د جامې او د کالو د هر څه ذموار یې څوک دی پلار دی یا ورور دی چې پلار کوي او چې کله واده شوه بیا ذمواري د چا په سر ده د خاوند په سر ټوله ذمهداري د خاوند په سر ده ډوډۍ وله خاوند جامه خاوند پیزار خاوند دارو خاوند ډاکټر خاوند پلار که راځي موټر وله خاوند راولي غم خادي کوي هغې کې ټول انتظام ورته خاوند کوي کور ورته خاوند جوړ کړی دی قالین ورته خاوند راوړی دی بستره وله خاوند مالوچ خاوند برستن خاوند تبۍ وشوه د خاوند دا په کور کې ناست تر مزې کوي بالښت یې ډډه ده نور څه کوي نو چې هر څه بوج دی په واده نه مخکې په پلار او پرور دی او د واده نه پس د ټول بوج په چا دی په خاوند دی او که خاوند دی په زوی دی او مهر هم درته میلاو شو د خاوند د طرف نه خاوند له مهر هم درکړو او د پلار د کور هم در سره 2 ټکه سامان در جهیز هم درته میلاو شو او کالي هم په غاړه کې شلنګېږي را شلنګېږي نو تاله د میراث د حصې څه ضرورت دی چې ته لا وایې ماله د سړي برابر حصه راکړه ته پیسه کوې د سړي برابر پیسه به تا ته د خاوند نه حصه میلاو شوې یوه تا ته د پلار نه حصه میلاویږي تا ته د رور نه میلاویږي تا ته د زوی نه میلاویږي حصه
نو ته نور څه غواړې؟ ذمه داري نشته. خاوند لکه ډبل وکوي، هغه خپله خرچه هم کوي، په ټایم کوي، هغه د بچو خرچه هم کوي. خاوند پتا د بچو ذمه داري شته په شریعت کې، که شریعت باندې ټوله ذمه داري د بچو د نوسو، ټوله د بچو د لوڼو د سړي باندې. نو هغه له زیاته پیسه چې څوک ذمه داري وي، هغه له زیاته پیسه نه راپکا. او کور یې تاله جوړ کړی دی، که په کور کې ښه مزېدار اوسېږي. ته خاوند نه کور جوړی که تاله جوړ کړی، تا وله کالي اخیستې دي که تاله اخلي، نو ټوله ذمه داري په سړي دی، نو حساب ډبل دی. دا شریعت نه، دا خدای او دا رسول. هلکه ته خدای پاک زمانو یو خبره ذهن کې واچوي، یو خبره الله به سره په ګناهونو کې گزارو کې چې توبه او توبه سي، او که د خدای احکاماتو په او د پیغمبر سنتو پسې او قرآن پورې د خندا وکړه، نو تباه برباد به ګرځي، غرق به ګرځي. الله ځان سره سمې نه مني، د الله د حکم لاندې به ګرځي، سر به نوچتې، د خدای د حکم مقابله به نه کوي، د قرآن مقابله به نه کوي، تباه او برباد به ګرځي. نو دا پکې دا ښځې سره دي قسم قسم نخرې کلوي. دا نکاح پکې څه ته وایي؟ کلوي دا یو، کله به دا پکې بله نخره به پکې راوباسي، او پکې دا نخره راوباسي چې په کور کې په موږ باندې سړي ظلمونه کوي. نه کوي، شریعت خو هیڅ ظلم به نه کوي ښځې سره. الرجال قوامون علی النساء، سړی حاکم ګرځولی په ښځو باندې، شریعت قرآن ګرځولی دی. قرآن منې او که قرآن نه منې، تو ستا ته څه بلې بهر کې زمانو. د خبرې خلاصه زما څه ده چې موږ به څه چل کوو؟ وایه چې الله او رسول څه وایي، قرآن او سنت، بس هغې کې به دویمه نه کوو، ټول منو. ښه، هغې کې به دویمه نه کوو. نو حضرت ابوبکر صدیق ورته څه وایي ابو جهل ته؟ وایي دا خو لا بیت المقدس دی، که هغه وایي چې زه اسمان ته م ختلی ما، دا منم. نو خبره ښکاره شک په پکې نه کې. نو جبریل علیه السلام چې دا قرآن راوړي د رسول الله پاک نه، نو څومره ساعت کې را رسېږي؟ د سترګې د رب نه مزر بس. نو بیا چې حضور پاک ته تپوس وکړو ته چې دا قرآن راوړې، نو ته یوازې راوړې که ملګري در سره وي؟ وایي ما سره 80,000 فرشتې ملګري وي، او هغې 80 کې هر یو سره 80,000 ملګري وي. په دومره لوی جلوس د فرشتو کې خو جبریل علیه السلام قرآن راوړي حضور پاک مبارک. اوس هم د قرآن عظمت ولیده که نه؟ او بیا چې حضور پاک مبارک ته قرآن اورئ، واه واه، د پیغمبر مبارک څه کیفیت دی. د پیغمبر مبارک کیفیت دا دی چې عایشه صدیقه فرمایي لقد رأیته فی اليوم الشدید البرد ينزل عليه الوحي في اليوم الشدید البرد فيفصم عنه. وی سخته یخنۍ کې مې حضور پاک لیدی دی، لکه جنوري او دسمبر په سخته یخنۍ کې چې کله وحی نازله شوې ده او وحی ته بیا تللی ده، نو ان جبینه لا یتفسد عرقا، وی د تندي مبارکو نه به د خولو داسې قطار لاندې روان. دا د قرآن زور. او زید ابن ثابت رضی الله عنه د قرآن شریف کاتب دی د وحی، هغه وی یو ځل د حضور پاک دارون مبارک زما درون د پاسه پروتو او وحی نازله شوه، وی کادت فخذی ان تردوا، وی قریب و چې زما دارون دی ټوکړې کړی و، مات کړی وی. او په کم سارو چې به حضور پاک سورو ابا ټینګېدی نه شو، ابا کېناست، یو قصوه اوښه چې ونه هغه به نه کېناسته، باقي به کېناسته. او د رسول الله مبارک سترګې مبارکې به راوپړسېدې، رګونه به یې سره شو، مخ به یې تک سور شو، او غټې غټې ساګانې واغېستې. دا قرآن دا په دومره عجیبه انداز د دواړو جهالو مبارک سردار ته نازل شوی دی. لومبې چې به کله نازلېده هغې به ورسره چوډلې مبارکې لقولې چې ير میں نشی. اللہ آیت نازل کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، تلوان مکہ و شنڈ مبارک بڑا قول. ان علینا جمعه و قرآنا، دا قرآن بستاسی نکی دا جمع کو ستا پا جبا بے امت تزللم، فاذا قرأناه فتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. جبریل در تلولی نتول تخاموش شا دی قرآن تا، او بیا به قوم امت ته بیانول او د هغې په معنا پویول. الله وایي دا ذمهداري ده. نو چې جبریل علیه السلام به قرآن اورو، رسول الله مبارک به سر مبارک ښکته کړ. نو چې جبریل به قرآن ختم کړ، نو سر به اوچت کړ، ورته به یاد قرآن شریف. بیا صحابو ته به وی، هغې به یادو قرآن شریف. تقریبا اکثر صحابه د قرآن شریف حافظانو پوره، او صحابو به ځان سره لیکه هم دا قرآن شریف. او رسول الله مبارک ته حضرت جبریل علیہ السلام راته، او په هر رمضان کې به ورسره دور کاو، او په اخیری رمضان چې حضور پاک وفات کېږي 2 ځله دور کړی.
دا قرآن عزت و تیاد دی حضور پاک تا بیا وسر دور کئی او پاکا مشپک چه اللہ قرآن نازل کرده دی انا انزلناه فی لیلت القدر نم ولا خدای دا قدر و دا عظمت شپنو می خوده دی او دا غشپی سونا برکت تی پا اغشپا دا زر و میاشتو دا عبادت نا بہتر دا او پا اغشپا کی جبریل علیہ السلام و فرشتی را کزیگی دا کم اشپا چه پا کم اشپا کی اللہ قرآن شریف دا لوح محفوظ نا بیت العزت تا نازل کرده دی دا قرآن دومر الوی عظمت و برکت بیا دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا زمانہ کے دا قرآن را جمع شو یا طولو تاو لکلی پروتو دانا زانا نری لکلی شوے دا غا لکلو نے راغون کا وی لکا او بیا دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا زمانہ کے پا لغت قریشی او قرآن شریفو نو لکلی شو یا ویولے گا کوفے تا یو بصرے تا یو مکہ کی یو مدینہ کی یو بحرین تا یو یمن تا او یو شام تا دا وہ قرآن شریف ہونا اسم یو قرآن شریف دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اغا قرآن شریف کہ دا غدا لاس نکلے شوے دے ما پا ازبکستان کے پا تاشقان کے اولی دا ازبکستان تاشقان کے پروت دے چی اغا کم اولی کلی شوے بیا رستو خلق تاشقان تا دور بم چرتا پراتی لیکن زمارونو منگ تا دمر عظیم قرآن خدا نازل کو کہ دا منگ دا پارا دا ہدایت دوی ذریعہ دا خو گوری دا مارونو خپکے گئی ما منگ قرآن حق ادا نکا دا قرآن یو حق دا غی تلاوت تی تلاوت نن صبر چی دا کشران لکانی مخپکے گئی طول پا پیس بک و پا موبیل کی اختدی و دا قرآن تلاوت نشتا ما سربتا سنن طول با عہد کوئی انشاءاللہ العزیز کہ دروازے با لک تلاوت خامخا کوئے لک کوئے سپارنی نیمہ کوئے نیمہ نی ربع کوئے یو رکو کوئے خود دروازے با لک تلاوت کوئے انشاءاللہ ہاں کوئے بکن انشاءاللہ او چی چاہتا قرآن یاد ندے نو پنازیرہ اسم قرآن زدکولی شکین ایک استاد جی سرا او قرآن شریف پی پنازیرہ شروع قسم دی بڑاگانو کسانو پا بڑاوالی کی شروع کردے دا خدای پاک وطا قرآن زدکردے دے او چینینو قولو دا گورا ظفر لالتا ہوا پا بڑاوالی کے قرآن شریف زدکرو کا خیر انشاءاللہ او خیرات تے ندے کرو ہاں او بے کی کرو نو دا خدای پاک پا دا فضل دی پا دا خدای کرم نو زدک اس نشورو چنی سورہ اخلاص قل ہو سورت خطولو تا یاد دکن دعوائے کر سورت فاتحہ الحمد شریف خطولو تا یاد دکن دعوائے کر تا قرآن شو او حفظو که دا قرآن شریف حفظم خپلو بچو بانده که حفظ خان دا والا چی دا حافظ دا گوره چی حفظو که دا قرآن دی سر دماغ مضبوطی گی دی بیا لگی تلاوت بکی حفظو که بچیو او علمو که دا قرآن شریف ترجمه دا قرآن شریف درسونو تکینه او درسونو ازدکه دا قرآن شریف نو طول با انشاءاللہ العزیز دا قرآن سنه سے تلاوت کو خواہ گوره سوک دا قرآن شریف تلاوت گئی دا سے شولا کہ جد سر خدای پاک خبرے کئی قرآن خدا اللہ کلام دے لکا چی رب العالمین لگیارے و دا سر دا دپا جب دا سر لکا لفظ میں لکا چی دپا جب دا سر رب العالمین خبرے کی انشاءاللہ او پا کم کور کے چی دا قرآن شریف تلاوت کی گی دا کور نا شیطان نٹنگی گی تختی او پا کم کور کی چی سور بقری تلاوت بیا بالخصوص کی گی نو شیطان نٹنگی گی تختی او سال سور یاسین شریف لولے طول حاجتون بم خدای پورا کئی او ما خام ما سوتن صورت واقعہ وائیں خدای بم دا فقر نساتی انشاءاللہ او صورت فاتحہ الحمد شریف زان لمستقل وظیفہ کے مستقل دریرو مرضون بیمارون و خدای پاک خلاص سازی انشاءاللہ العزیز او آخری سلور قل چپا کرا دی قل یا ایوہ الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا لازماً ما سخطت جسم لید آوائی فضان چوف کوئے تاسو تا شیطان او پیریان او کوڑو جادوگرو نبم خدای پاک نومان کے ساتھی انشاءاللہ اس دا غبانی نو دا قرآن شریف متعلق یسو خبر میں دا عرض کرے او تلاوت بکو خواهش او بکن انشاءاللہ العزیز سوکم چی زما دا بیان اوری او لری لری دے پوری اوری نو آغی طولو تم دا زما دا اپیل دے چی تاسو قرآن شریف تلاوت کوئے لک کوئے خامخا کوئے کم کور کے چی قرآن لستلی کی گی پاگا کور با دا خدای عذاب نرازی پاگی با دا خدای دا طرف نا قهر و عذاب با نرازی او دا دویمه خبره دا سنت و دا حضور پاک متعلق انشاءاللہ کم مقوا فدی و بیا خبره کم دعا کہ رب العالمین دا منگ جب دا مخبل کتاب پا قرآن باندے گویا کے اللہ منگ دا قرآن شریف دا تلاوت توفیق را کے خدای بچین وسان وسیم